ډبره او اوبه. ډبره درنه او اوبه سپکې دي. ډبره هر ځای او هر وخت په خپل شکل څرګندیږي، خو اوبه د هر لوښي شکل اخلي او د حالاتو سره سم ځان بدلوي. ډبره یوازې د جامد په ډول ګورو، خو اوبه د هوا په مقتضا د مایع، غاز او جامد په شکل تغیر مومي. ډبره که پیړۍ پر ځای پرته وي لږ بدلیږي، خو اوبه په کم وخت کې خپل خوند او رنګ دواړه بایلي. ډبره که ماته سي بیرته نه سره یو کیږي، خو اوبه که بیلې سي بیرته سره ورځي. غرونه سرلوړي ولاړ وي او اوبه پر ټیټو ځي. ډبره سخته ده او اوبه نرمي. که ډبره له غره راولویږي، په لار کې واړه شیان تر ځان لاندې کوي او پر تیریږي. که غټ ممانعت یې په مخ کې راغی، ټکر ورسره کوي. که زور یې په ورسید، پر تیریږي، او که نه بیا نو ورته دریږي. حرکت له لاسه ورکوي او جبر ته په تسلیمۍ د تقدیر انتظار باسي. خو اوبه له لومړي سره کوشش کوي چې موانع د ځان ملګري کړي. غرور نه کوي، سپکو ته پر سر ځای ورکوي، نو ځکه تر نورو یې په اسانه په ځان پسې کشولی سي. که د اوبو په مخ کې مانع راسي، ټکر نه ورسره کوي، بلکې د فرار لار ورڅخه لټوي. که د فرار لار پر بنده وه، بیا نو صبر کوي. په اتحاد او اتفاق سره ځان قوي کوي، چې ځان یې ښه قوي کړي، یا تر مانع ځان باسي او یا مانع او بند ماتوي. ډبره د لوی مانع په وړاندې مقاومت له لاسه ورکوي او ورته دریږي. خو اوبه د مشکل څخه د وتلو د لارې د پیدا کېدو اراده له لاسه نه ورکوي او په هر حالت کې هدف او خپل اصل ته چې رود و دریاب دی، هغه ته د رسېدو تلاش کوي. اوبه په عین نرمۍ کې سرسختې، سازشکاري، لجوجي او هدف ته د رسېدو په لار کې د ټینګې ارادې څښتنې دي. غر که د عظمت نښه ده، نو اوبه د قوت. که غر د تحمل سمبول دی چې واوري او ژیلۍ پر اوري خو له ځایه نه ښوري، اوبه بیا د بردوبارۍ او تحمل ښکاره مثال دی چې درنې کښتۍ پر سینه تیریږي. غر که په ولاړه دبدبه لري، د اوبو قوت په حرکت کې دی. غر که په ولاړه عظیم دی، اوبه په پروته کې دریاب دی. د غره سر ته کتل که زور غواړي، د اوبو پر سر یا تل کې تلل هم مهارت ایجابوي. د غره سره که څوک احتیاط ونه کړي، رالویږي، خوږیږي او مري. د اوبو سره هم پام پکار دی، که نه څوک غرقوي او وژني. که د غره په زړه کې خزانې دي، د اوبو په تل کې هم ملغلرې و دنیا ته. که څه اوبه د ژوند ډېره مهمه وسیله ده، خو انسانان پر وچه، غرو، دښتو او ریګو کې ژوند کوي. همدا غرونه دي چې په ډېر تمکین او متانت دریابونه اوبه او د واورې په شکل پر خپلو اوږو ګرځوي. د اوبو قدر په همدې ډبرو او شګو دی، خو اوبو همدغو غرو او رغو ته ژوند وربخښلی دی. دواړه نعمتونه دي، خو هر یو خپل ځای لري. غر او اوبه دواړه قوتونه دي چې ورڅخه ګټه او تاوان زموږ په مهارت اړه لري. پښتانه تر ډېره حده په خوی ډبره دي، زور تر اوسه نه دي اوبه کړي، نو ځکه یې لا دریاب ته لار نه ده موندلې. فاروق اعظم، 29 می 2014. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.